السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسله دا ده چې حکیم په موټر سایکل سره دا شیونه دا شربتونه دا یعنې معنې دا ورسره وي چې کار ولا موږ وکړو نو یاره بیل خو 900 روپۍ راغله او 100 روپۍ به جیب کې وي چې دا والی دا خبره وکړه چې دې ته خیال کوئ دا نه څوک مات نه کړي او زه ځم او روپۍ درله راوړم یاره نن یې درېیمه ورځ ده او دا شی موږ ته پرېښی دی او سړی تل دی دا خو چې دی دا شربت پودینه ها خاتمه ګیس چند منټ مې آرام نو دا خو چې چا ته موږ وایو هغه په 50 روپۍ باندې دا میلاویږي نو دا خو یاره چې په 50 روپۍ شو نو دا خو 1500 روپۍ شو نه 300 روپۍ موږ نه نور څوک راکړي خپله خوره که نه نه په خپله به زه څه وخورم یو بتې وخورم دوه بتې وخورم ټول کاټن وخورم او خرڅېږي نه ریټ یې په دې لیکل دی 150 روپۍ نو موږ دا دغه موږ یاره دا خو چې په دغه حساب باندې دا خو 1500 روپۍ شوې که فرض که دی وتښتیم لاړ جو فرض که دا شی خو موږ له لکه 1500 کوي که نه نه هغه لیکلي وي 1500 دی او چې چا له یې وړو هغه وایي وروره دا په 50 روپۍ بوتل دی دا خو ډېر ناکاره او ډېر ښه شی دی ځکه چې تیزابیت او د غذا نالۍ د خوراک ها اور حج کی اور کٹی داڑے آنتوں کو کینی یا پرانی سوزش ها شکم میں گڑگڑاہٹ اور مروڑ سیشوا متلی بھوک کی کمی اوریگا بھوک کی کمی ہوگی او دا شی چې چاته پړاو کې او په منډه دي نو کله یاره موږ په دې بازار کې وګورو سټور والا مې وړ ما یې په 100 روپۍ ته والا ځل نه چې به څو خرڅوي هغه یاره په 50 روپو نه سیوازه نه شم نو په خپله به دا ټول کاټن زه په خپله وخورم دوه بتې بوتل وخورم زه دوه بتې وخورم نو دا ته اوس دې ګنډکپۍ ته وګوره چې دا دغه یې موږ ته پرېښوی زه راځم نو د دې سره موږ څه وکړو چې چا له یې وړو د 50 روپو نه موږ نه سیوا نه اخلي دا وګورئ 150 روپۍ په ریټ دی که نه 150 روپۍ په ریټ دی مونږ یې له خرڅ کړو حکیم صاحب یې خو ډېر صفت کړلی لکه ډېر ښه شربت دی ډېر ښه یو لږ یو دغه ډېر ښه هغه چې زموږ دا زیړ رنګونه لیدلي نو دا شی یې ځکه پرېښی دی ها نو یاره نه شو ویلی چې موږ خو پرې ډېر اعتماد وکړو سترګو ویښته هم راخېږي ها نو بیا خو زما دپاره هم ښه دی زه به ځان ته خیر دی د ټرای دپاره یو شربت پاتې کړم خو لکه نور زیات چې کم دی نه دومره خو ټول ثابت کاټن خو زه نه شم استعمالولی که نه البته چاته پکاري په 150 روپۍ بوتل دی زموږ سره میلاویږي را دي شي جوړېدي شي خپل جومات ته یې ویسه به تبلیغیانو له یې ورکړه نو تبلیغیان خو نه دي راغلي نو هلته کې چې کله راله ور به یې کړم والا ها اوس خو لا راغلي نه دي که نه چې کله راله بیا به یې ورله ورکړم پیسې زموږ هسې مسې لاړې تاوان شوې زه د یوه خبره کوم هغه هم چې ته الله والا وښه چې دا کاټن یې درته پرېښی دی نو څنګه الله والا و نو که زموږ نه ته یې هلې وس زموږ چې تله یې دا یې د نه موړی دا به څه کوو ونیسو پړاوه شربت پودینه ادرک کرونجی خاتمه گیس چند منٹ میں آرام پریشانه کېږم دا به خدای پاک وباسي نو پریشانه کېږم به ځکه چې د سهار نه پرهیز ته دغه یو ګاک راغلی و